او حق جهاد چې وکړي ورځ به د الله کامیابي ته رسوي. اوس د الله پاک د غزي مجاهدینو د طالبانو صبر او استقامت ورکړي، ان شاء الله دا نه ناکامه کیږي طالبانو. جهاد داسې یو اور ده چې کله د چا په زړه کې بل سو طالبانو ګل کیږي نه، دا بیا ټول عمر بس غواړي چې د دې لښکر ورځ تر بلې نه ډېرېږي. دا خو فلسطین خو غټ وطن دی نسبت طالبانو، دا تنها په غزه او په خان یونس کې جنګ ده. الله پاک به طالبانو ټولې فلسطین ته اوس نشر کړي او اسلامي امت نور مملکتونو ته به الله پاک نشر کړي. دا اوس د جهاد ډېره فکریه په افریقا کې ډېره روانه ده طالبانو، او ان شاء الله چې اسلامي امت لږ حرکت وکړي طالبانو، دغه ملایانو لږ طالبانو د خولې لږ سمې سیکار جوړي. خبرونو کې دي وایي ایرانیانو سره امریکایانو پټ مجلس کړی د یمن په اړه باندې. طالبانو د اروپا نه چې اسیا ته راوځي په کانال سویس باندې راوځي، د افریقا او د اسیا په مابین کې بحیر احمر باندې بحر قلزم باندې داسې راوځي. یمنیانو پرون هم د امریکایانو یو بیړۍ ویستې، دا څو ورځو کې دا 5مه بیړۍ داسې ولي. نو هغوی مجلس سره کړی چې دا تاسې شویګان دي، لږ ورته ووایي چې توغندي بند کړي په موږ باندې. امریکایان داسې چاته نه وایي طالبانو، خو اعدو باندې عمل کړی ده. نو